ولی پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. ولی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د نه بریدونه کول د پاکستان حق دی. دا څنګه کېدای شي چې هند ته د متقی سفر او د پاکستان بریدونو نیټه سره یوځای شي؟ آیا دا ساده تصادف دی یا پلان شوی پیغام؟ څنګه کېدای شي چې د یو وزیر سفر د دوه هیوادونو ترمنځ لوړترینه بحران راوپاروي؟ آیا دا بریدونه د سیمې د نوي سرحد بدلولو لپاره پلان شوي وو که یوازې د کورني فشار لپاره؟ دا بریدونه د ټي ټي پي د مشرتابه په نښه کولو لپاره وو. نو د ټي ټي پي مشران خو همیشه د پاکستان په قبایلو سیمو کې وي، ولې پرې هلته برید نشي کولای؟ آیا هند او اسلامي امارت به رښتیا د خپلو تړونونو لارې سیمه بدله کړي او که نه؟ او پاکستان ولې دې ته دومره حساسیت لري؟ ولې اسلام آباد د دې بریدونو رسمي وضاحت نه ورکوي؟ آیا کوم پټ دلیل شته؟ او دې بریدونو د هند څخه د امیر خان متقي سخت خبرداری دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. د پنجشنبې په ماخوستن د اکتوبر په 9مه چې د تل یا میزان د 18 نیټې سره سمون خوري، د پاکستان تیارو لخوا په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه وشول. اسلامي امارت د پیښې پلټنه پیل کړه او وروسته دفاع وزارت په رسمي ټوټ کې وویل چې پاکستان د افغانستان هوایي حرم ته دننه شوی او په پکتیکا کې په ملکی بازار هم بمبار کړی دی. د اسلامي امارت په دې ټویټ کې لیکل شوی چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې ساری له تشدد ډک او سخت اقدام دی او اسلامي امارت د افغانستان پر حریم دا تیرې غندلې دی. په دې ټویټ کې لیکل شوی چې له خپل حریم څخه دفاع زموږ حق دی او له دې اقدام وروسته که وضعیت هر څومره ترنګلی کېږي نو عواقب به د پاکستان پوځ ته راجع وي. خو پاکستان تر دې دمه په کابل کې د یاد برید په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی. راپورونه وایي دغه بریدونه ښایي د ټي ټي پي د مشرتابه د هدف په نیت شوي وي، خو رسمي پیژندنه تر اوسه روښانه نه ده او اسلام آباد موثقه تصدیق نه دی کړی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ټي ټي پي مشران مو په نښه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د فوج ضد ځینو سختو بریدونو راپور هم شته، لکه د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مرکز حمله، د شنبې په ورځ په پېښور کې د حسن خیلو سیمه کې د پولیسو پر مرکز برید او نور ډیر بریدونه چې تازه د پاکستان د امنیت وضعیت نور هم خراب کړی. نو دغه کورنۍ ننګونې په اسلام آباد باندې نور فشار هم زیاتوي. هندي رسنۍ د سی ان بي سي نیوز په یو تحلیل کې هند ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له سفر سره هممهاله په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایي بریدونو ته په اشارې سره ویلي اسلام آباد د هند او طالبانو ترمنځ د تعامل پراخېدل یو ستراتیژیک ننګونه ګڼي. دغه رسنۍ زیاته کړې له چین سره د طالبانو د ښو اړیکو ته په کتو ښایي دغه وروستي تحولات په سویلي اسیا کې پر جیو پولیټیکل معادلو د بیا کتنې لامل شي. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي چې همدا وخت په نوې ډیلي کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړ او دا اقدام یې غندلی. متقي ټینګار وکړ چې مسایل د زور له لارې نه حل کیږي او موږ له هند او پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو. نوموړي په نوې ډیلي کې د یو خبري کانفرنس پر مهال پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونو په خبرګون کې وویل چې پاکستان دا ستره تېروتنه باید نه وای کړی. نوموړي زیاته کړه چې مسایل په دې ډول نه حل کیږي، د مذاکرات او خبرو اترو لارې حل کیږي. متقي وویل زموږ پر سرحدي سیمو ځینې بریدونه شوي دي او موږ یې په کلکه غندو. موږ د پاکستان دا کړنه یو لویه غلطي ګڼو. متقي وایي د هر ډول مسایل د حل لپاره یې د تفاهم او مذاکراتو دروازه پرانیستې ده او دا ډول مسایل د زور له لارې د حل وړ نه دي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل هیوادونه د خپل کورني مسایل په خپله حل کړي. همدارنګه نوموړي پاکستان ته په اشاره دا هم وویل چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې په ګټه دی او هیوادونه د افغانستان اوسنی امنیت د خرابېدو هڅې نه کوي. متقي زیاته کړه د پاکستان سره هم د هند په څیر د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي وویل دا اړیکې له یوه لوري نه کیږي بلکې له دواړو طرفونو کیږي. موږ هیله لرو چې داسې تېروتنې باید بیا تکرار نشي او پاکستان د افغانانو حوصله نه ازمایي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هند ته د متقي له سفر وروسته پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل. ویل کېږي د دغې بریدونو موخه د ټي ټي پي غړي او په ځانګړې توګه د دغې ډلې مشر نورولي محسود و. پر دغې ډلې تور دی چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عملیات رهبري کوي. دغه یرغل هند ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وزیر له لومړني سفر سره هممهاله ترسره کیږي. هغه په دې سفر کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدلی دي. په دغې لیدنه کې دواړو لورو اعلان وکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماټیکي اړیکې پراخې شي او هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې بیرته ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم ویل د دغې ډلې ډیپلوماټان به هم ډیر ژر هند ته واستول شي. دغه دوه چارواکو همدارا صلاح کړې چې د دوه هیوادونو ترمنځ به کلتوري او روزنیز پروګرام هم ډیر شي او همدارا د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر متقابل همکارۍ ټینګار وکړ.
د هند CNBC نیوز رسنۍ په یو تحلیل کې ویلي د هند او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تودېدو سره د پاکستان اقدامات ښایي د دوه هیوادونو ترمنځ د نالیکلو همکاریو د یوې بڼې لامل شي. دغه رسنۍ زیاتوي د هند او طالبانو ترمنځ د تعامل او رسمي اړیکو د پراخېدو په درشل کې پاکستان دغه نږدېوالي ته د یوې ستراتیژیکې ننګونې په سترګه ګوري. خو د پاکستان د پوځ وایان د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې چې په پېښور کې ترسره شو وویل چې د خپلو وګړو د امنیت لپاره هر ډول لازم اقدام کوي. همداراز د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي که ورانکاري ډلې د افغانستان له خاورې پاکستان ته راننوځي او وینه توی کړي نو پاکستان د خپل حق ګڼي چې د غچ اخیستلو لپاره افغان خاورې ته ننوځي. خواجه آصف ویلي طالبان تر دې دمه نه دي توانېدلي چې دا تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر وړاندې نه کارول کیږي. له بلې خوا خواجه آصف ویلي اوس داسې شواهد شته چې هند ښایي د افغانستان له لارې د غچ اخیستلو هڅه وکړي او دغه لارې ته اسانتیاوې برابرېږي. نوموړي زیاته کړې هیڅوک د مذاکراتو څخه انکار نه کوي خو که د خبرو له لارې حل پیدا شي څوک به د هغه تضمین وکړي. خواجه آصف د جیونیز په یو پروګرام کې ویلي موږ هڅه وکړه چې طالبان قانع کړو څو ترهګرو ته پناه ځایونه ورنه کړي. د خواجه آصف په وینا د پاکستان حکومت د خبرو اترو اراده لري خو افغان لوري د ضمانت ورکول لپاره چمتو نه دی. خواجه آصف ګواښ کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک ځینې مشرانو ته وسله او نور وسایل رسېدلي او دا تسهیلات د ترهګرو د نوو پټنځایونو جوړولو ته زمینه برابروي. هغه ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا مهال په نوې ډیلي کې دی او له هماغه ځایه څرګندونې کوي. د پوښتنه وکړه چې آیا طالبان به د هند په اجازه مذاکرات ترسره کوي. د خپلو خبرو په پای کې د بنیان مرصوص عملیاتو یادونه هم وکړه او وی ویل دا عملیات چې پخوا له هند سره ترسره شوي وو اوس هغوی غواړي د هغه غچ د افغانستان له لارې واخلي. ګرانو دوستانو دا چې اوس موضوع تاسو ته یو څه واضح شوه نو اوس سوال دا دی چې د پاکستان د دې بریدونو اصل لاملونه څه وو. دا بریدونه اصلا دوه لاملونه لرلی شي. اول دا چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته سفر وکړو نو اسلام آباد ښایي د افغانستان او هند نږدې کېدل یو ستراتیژیک خطر ګڼي او غواړي د داسې تعاملاتو د پراختیا مقاومت وښایي. ځینې تحلیلونه وایي اسلام آباد د کابل او نوې ډیلي تماسونه د خپل نفوذ لپاره تهدید ګڼي. دوهم داخلي سیاست او کورنۍ ملاتړ ترلاسه کول. پاکستان کې په کور دننه د TTP بریدونو زیاتوالی او فشار چې پر پوځ او حکومت یې لري د دې لامل کېږي چې فوځي ځواکونه په بهر کې فعالیتونه وښایي ترڅو داخلي ملاتړ ترلاسه کړي. نو ګرانو دوستانو دا وروستي او بشپړ جزئیات له تاسو سره مو شریک کړه. نو په اخر کې له تاسو څخه پوښتنه کوم ستاسو په نظر د افغانستان حکومت ته دې وخت کې څه کول پکار دي؟ نو په دې اړه مو حتما خپل نظرونه را سره په کمنټ کې شریک کړئ.